از ما میږه نشي کمی هغه د خولۍ له ورننوځو اچھا ستا د ده دواړه نس غټ شوی یا د ده ډېر غټ دی داسې د روغبړ د مخ څخه خېټه ځغلي یو ګلاس لمبی یا نن سړک هی د چی شلمبي سود د پسو ده دي دوه دانې شب پکار دي اختر لپاره بیا ماښام د ده راشي یا نه ولې دا د کوڅې زه ته مو چپه وګاندې پارون ولې چپه کوې یا سم سړی و ناپې شای وای ناپې راواخه ناپې راواخه ته واغه چپه ورسته ګایي بیا دغه راخو راملا هم راخو ملا څه کیف ملا په کوی نومره پسې ډګه ولې داروخان دا دې تللی دي ناپې اوس رابولي ګل وای ناپې بیایي ناپې چیرې بیا چکر ور ښه وای چکر ورکړو ناپې اوس دی رابولي بس دا دي د خیره رالو هغه بل پسو حلاله راله چې ما پسو ورکړی دي ناپې هم دا دي ناپې څنګه ښه یې وړه سړی مشه وروره موږ رالو دا وطن له شالیانه کڅه ده د زموږ د پسه دغه د شالیانه بیا چیز ده دا د شالیانه کڅه ده سره له بګرځي اخري سنټر دی شای ګل ول نه راچوه ګله راشواسه وروره شاباس ګله یار داروخان پسه نه را پیدا کړي اوس به تا او دی به سم سره ښه دی شاباسي اوس دا دې رالو یو سم خوندور پسه به انشاءالله پیدا کړو هغه خپل پسه به مو ووینم ها څه شی باوري نه زیاده دا دواړه کې علاقه د ملکونه د راسپورژن کې علاقه د پوسټ بله دا څه وایي ورله تکشک دا دې اوس ګوره هغه مالک یې څه شی از ما میږه نشي کمی هغه د خولۍ له ورننوځو کومه ده هغه د لارې هغه دی یا وده سړی دی چیرې ای مشر یې چیرې دی اچھا یو څوک هم نشته ځان یې لیونی جوړ کړي یا نو بیده دې غږ پر وکړه ورشه جګ ورته وکړه ګله ته وا دا څنګه دي دا پسه موږ دا د پسو له رالو هغه شپانه یې نشته د پسو والا چی شي عایشه یې لاس ولې سور کړی دا لاسونه خوښېږي څه وایي نن یې بیا لمبه یې خو دې لمبه د لیسې پسه وګورو سودا که وسوله د هغه بعده بیا زو بیا لمبېږو انشاءالله ګسه بیا دا ور په سرویس والا پر اجیک لوړ کو کسه لاندې باندې دې پرینځي یا زما یې ښه ښایسته ټیره علاقه ورته کشه که لکت او وایي د داسې غواړې د داسې خرڅ غواړې دی داروخا ته وایي خرڅ راک د داسې غواړې نه غواړې لګت ورته کش که زه بیا درکړم دا واس کسې کیسه ده ښه چیر دی مشر چیر دی د پسو سره دی ښه پسونه چیر دی ګرځي پسونه دی چیرې ګرځي دغه کیمره مرسته کاټه کیمره کار ده کیمره په ما ده پسونه چیرې ګرځي دغه ویل پسونه غاټل دا دکی ګرځي نو کوم ځای کې د شپانه نسې پیدا کولی بیا کوره بغیر ښه دی سټي هم راځي دی ماښام راځي از ما میاشت هم بیولد ښه بس بیا موږ ماښام راځو دغه مې ویل نو خدمت وکړو یا کور ودان خدمت مې کور ودان راورسې بیا یا شنګ وبار ته بل ځای شو راځه شلمبې راوړه دا د شلمبې ولا راک ناپې تږی دی تږی یې تږی شلمبې راخو بس خدای دې خیرات قبول کړي عایشه د اختر لپاره چیرته شپې دې عمر ډېرېږي خدای دې عمر ډېر ونه زه په دغه رالمه ګله نو د شلمبې څه خدای دې عمر ډېر که دا شلمبو څه فایده ده شلمبې عمر ډېرېږي د لوی اختر شپې دې عمر ډېرېږي څو عمر زیاتېږي انشاءالله تعالی نه چې د غویي 300 کاله د انسان له 180 کاله کېږي څه وایې
اوس به او غوی ګولګی شي ماښامه بیا وله راځو اوس دو لمبېدو له دی سي شلمبې وشي ای پسو والا نسته نو هغه عمر زما میاشت ډېرېږي. بیا ولیده ګوره ګولګی نور په هم بیا ډېر ټیم غټېږي ډېر غټ غویزن جوړېږي بیا ډېره لو غوا چې بیا چاړه پر هوا دوی کې دواړه ته اغالي. دې ورکړي ما ته دې نه کړي دا کس کوي یا د سړي چا کې پردي خوږې خلاص شولې خوږې خلاص شولې د داسې بکه هغه وه. ستا نو ستا ده کمه ده یا تیو دا په ځالۍ کې تیو خوره یا زه ته ولې د مرغۍ په ځالۍ کې پټ ای چیش دی اوبه دي وره وره اچھا ستا او د ده دواړه نس ګډ سوی یا د ډېر غټ دی داسې د روغبړ د مخ سره نې خېټه ځغلي دونه هغه د خېټ شه ته دې وګوره په دل الله دې نور هم صحت ورکړي تاچ کاوله ډوډۍ ډېره نه وي دا د بل ما چک شي دا کاولان دا د بل وشیر کې اړولي د بل ډوډۍ کې اړولي دونه نسونه یې پټ شوي سستا خود به خوري دا یې کله زموږ د منځکي چونګس دی دا ځان یې لوی بړوا جوړ کړی دی دا کم دی خلک را روان کړي چې یو یا چودري دی یا اجباري دی دا خو دواړه چونګس دي هغه څه چونګس نه یې پټ وجه د پړوانو په تک چیزه وي وټکاشه که چاوټ وټکاشه راوینځه ګوله ته راوینځه زه آی آی راوینځه دا د دا ډب شیطان راشي موږ شنی یو ګلاس لمبۍ یارو سره هاي د چی شلمبې د پسو ده دي ښه ماشه سند لیکه ډېر وزر بیا غلط هغه ډېر غلط جوړه په خیال هم نه پرېدنې کولور غټ کبل ته یو ګلاس وای ویچه دوه دانې شب پکار دي اختر لپاره بیا ماښام بدله راځي صحیح دی بل ته شلمبې ورکړئ بل زموږ نیاټ یې ورکړه چې دا سپین نه څه کښنی ته ورکړي خوږه مې نه کوم نه غواړي خو یې رسۍ ورکړه وز د ستیپ ملنګ تا په لاس یې ورکړه نیام به در ګران دي ناپیه ته یو ګلاس لا ورکړه دغه سیس پاس دا ماته ورته نور دره یا بعد تو وایم 02 43 وزې څلور خرې اته چبیش په موټران ته پښې نه وچه بشقي څلور پښې وای لکه خرڅه کوړو نو زنتر سره لګ بک کړو چا پورته سي خرڅ سیم ځکه اسمان زما تور کاغي په وبو وي باز ناپیه ته ولې د زما ماما زوی تنګه په قران کې څنګه کړی دی نو دی سوای ګوله سکس ولا ما چې کوم څنګه دا زما زوی شیطان خطا است سوا دول خلق ورته ویله دا خلق پر دې خلق په خله او کوړته واره په لوخه دا زما زوی شیطان سو ما کله ورته و ولا نه ورته وای دول زموږ ولا کم یو دی اصل ولا ورته وای دا زما زوی انا کې څنګه شه د مو درې سترګې د خامه په اور مو په لو چې په هغه دوه پیلې چې په خېخه ده پر دې خلق